زمونږ بعضې دوستان حضرات ملګري وایي چې حضرت مونږ ته د رزق ډېر زیات تنګسیا ده. یو سیډ ته خو ټول سیډونو نه ګراني ده او بل سیډ مونږه کاروبارونه کوو، یو شیز کوو، خو هغه کاروبار وغیره هغه زمونږ څومره چې کاروبارونه هم کوو خو لیکن ګټه راته پکې نه کېږي او همیشه تاوانونه پکې کوو. پته نه لګي حضرت څه وجه ده. د دې دپاره رالې یو داسې وظیفه، داسې عمل، داسې څه طریقه راکړه چې مونږ دا شروع کړو، سټارټ کړو، چالو یې کړو، په دې عمل وکړو او الله جل شانه زمونږ دا مشکلات حل کړي. الله جل شانه مونږ ته د خپلو خزانو نه رزق راکړي، د ځمکې د تل نه الله رزق راکړي، د اسمانونو نه خزانې الله په مونږ کولو کې. نو دې دپاره داسې څه عمل راکړه. نو دې دپاره زه تاسو د قرآن مجید یو صورت مبارک دا ښیمه، دا تاسو شروع کړئ، دا تاسو چالو کړئ، دا خپل عمل کې راولئ. انشاءالله د الله په فضل، د الله په طاقت سره په دې صورت مبارک باندې لکه قرآن خو ټول الله جل شانه کلام دی، ډېر برکتي کلام دی. په بعضې نیم باندې خلکو بالکل تجربې کړي. نو په هغې کې یو دا صورت دی، سوره کوثر ورته ویل کېږي. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت تاسو چالو کوئ، سحر یو سل 15 او ماښامون نه پس یو سل 15. انشاءالله د الله په فضل دا ستاسو د ټولې زندګۍ د رزق دپاره دا ډېر دی.